Channel subscribe ka. مخلوق سره محبت کول د الله تعالی په مخلوقاتو کې ډېر شیان دي. لکه مثال کې طور پر هر یو شی الله رب العزت پیدا کړی دی د ځمکې په مخ باندې، هغو سره محبت کول. خاص کر بیا انسان خو الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، نو انسان سره محبت کول، انسان سره ښه رویه ساتل، انسان سره نیکی کول، انسان ته ښه لیاره ښین، انسان ته ښه اعمال ښین، انسان ته قرآن پاک ښین، انسان ته احادیث مبارکه ښین. دا ټول شیونه دي چې دا اخلاق سره د محبت په زمره کې راځي. یعنی انسان به لازمه دی چې هغه انسان سره محبت وساتي. لکه څرنګه ما عرض وکړو چې هغه سره نیکي وکړي. کوشش کوه چې بل سره نیکي کوه، کوشش کوه چې بل ته بد مه رسوه، نو کوشش کوه چې بل سره نیکی کوه، د بل مسلمان احترام کوه، د بل مسلمان عزت کوه. او څوک چې د بل مسلمان عزت کوي، د بل مسلمان احترام کوي، د ګاونډي عزت کوي، د ګاونډي احترام کوي، دغه انسان ته به الله رب العزت ډېرې اوچتې مرتبې ورکوي او ډېر انعامات به ورته ورکوي. او کوم انسان چې انسان سره محبت ساتي، الله رب العزت به دې سره محبت ساتي. کوم انسان چې د الله مخلوق سره محبت ساتي، لکه پخوا زمانه کې یوه ډمه وه، هغه د بدکرۍ په اراده روانه وه. د بدکرۍ په اراده روانه وه، په لیار اطلاع څه وایي که تو یو سپی پروت دی او ډېر زیات تږی دی، ډېر زیات تږی دی، نو هغې ترس وکړو په هغه سپي باندې، زړه کې ورته رحم راغلو هغه سپي دپاره، او خپل ټیکری راواخیستو، خپل څادر راواخیستو، ای لرې لرې کړو، پړی غوندې ونه جوړ کړو، او ورسره خوا کې یو ګوی و، په هغه کوي کې بیا خپله پڼه راوبسته خپونه، او هغه پرې هغه څه کوم څادر یې لرې کړی و، شلولی و، هغه څادر یې پړی غوندې ونه جوړ کړو، هغه پاڼه یې ورپرې وتړله او کوي کې یې ډوبه کړه او اوبو نه یې ډکه راوبسته او سپي ته یې خولې کې واچوله. نو د الله مخلوق سره د محبت د ساتنې په وجې نه هغه بدکاره ښځه الله رب العزت وبخله او جنتي کړه.